ولې نه ناهیله کېږي خو مونږ وایو چې زه په دې علم شکر دی که د مونږ پلار وی ښه ځوان پلار هم وفات شوی دی. په څه شی وفات شو؟ څه تکلیف یې و؟ زړه حمله یې وه بیخي پې پوه نه شوه. مور مې ورځ تر بلې ورځې خرابېږي. اوس یې هغه د ګردو کار پرېښی دی همدغې ډېر خفګانونو نه د هغې نه مور د څنګه دوايي مو ورته هېڅ شی هم ورته نه دی کړی دی چې اوس مونږ دغونه پیسې برابرې کړو چې دا ویسو دا وینې پرچې مونږ ته راکړي چې دغه وینه معاینه داسې ورته تشویش کړي پلان نه لرو چې بې موره نه شو. سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ به جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوال، نن یو کورنۍ ته راغلی چې ټول جنکې دي او یو مور یې ده چې متاسفانه مور یې کور کې نشته، ټولې نجونې دي او پلار یې چې دی مړ شوی دی. نو یو جلۍ ده چې هغه هم خیاطي کوي، په ما خیاطي باندې دغه شپې ورځې د هماغې په پیسو سبا کوي. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. زما کور پتا جنت دی، زما د پاره پرښته ژوند دا نه عبادت ته د ژوند د غره چینی مورې خوږې مور. السلام علیکم. څنګه یې خو ښه یې؟ ته ښه یې خورې؟ شکر خپله ښه یې؟ شکر دی. کومه دي نور خویندې دي؟ تللي دي ماما کره مې او مور مې یو دانه مړی شوی دی هلته تللي ده نشته. تاسو خپله ښه یې؟ شکر ژوند زندګي سره څنګه یې؟ شکر تاسو په خیر راغله. خیر اوسې. خبر شو خورجانې وایي ته خیاطي کوې او فکر کوم پلار دې نشته. او پلار مې وفات شوی دی او زه دغه خیاطي او خامکونه شی نه کوم او بس په دغې باندې زموږ چاره روانه ده لږه. او ورور دې کوم یو دانه مشر شته د کار؟ یو دانه ورور مې غټ دی په هغې هم جرکه راغلې وه غوږونه یې بند دي د اعصابو نه هم کمزوری دی هېڅ د کار نه دوه ورونه مې واړه واړه. بس همدا ته خپله کار کوې؟ او په دې خیاطي کې څو روپۍ درته پاتې کېږي؟ بس اوس خو ټول دغه غریب دی چندان پیسې هم نه وي خو بیا مونږ پکې اخته یو. څوک جامې درته راوړي؟ او سوړه غوړي پرې اخیسته شي یا نه؟ بس لږ ډېر اخلو، کله وریجې پخې که او کله یو شي او کله خورجانې کله چې د نورو ژوند ګوري که نه دا یو ژوند بېل رقم که نه د یو ژوند ښې اقتصاد یې ښې تاسو ګورئ ستاسو زړه کې څه نه ګرځي ستاسو خو ضرورت هم شاید دومره پوره نه شي ځکه پلار نه لري که نه نو همدومره به کېږي چې د کور ضرورت پوره کړي. نو ستاسو زړه نه ناهیله کېږي؟ ولې نه ناهیله کېږي خو مونږ وایو چې زه په دې علم شکر دی که د مونږ پلار وی ښه ځوان پلار هم وفات شوی دی. په څه شی وفات شو؟ څه تکلیف یې و؟ زړه حمله یې وه بیخي پې پوه نه شوه. غږ مې ورک دی مورې مورې. خپل احساس په اړه ووایه څنګه کله چې دا څوک تاسو ته جامې رانوړي او بیا تش دسترخوان ته کښېني نو زړه نه اوبه کېږي؟ ولې نه اوبه کېږي مور مې ورځ تر بلې ورځې خرابېږي. اوس یې هغه د ګردو کار پرېښی دی همدغې ډېر خفګانونو نه د هغې نه یو دانه وړوکی ورور مې دی پلار مې ډېر نازولی بلد کړی و هغې ته مې مور اوس رسیدګي نه شي کولی دا چې مکتب ته ځي ما ته پیسې راکړه. مور مې ورته د کومه کې دواړه جاړي ورور مې هم جاړي مور مې هم جاړي. اوس مور د څنګه دوايي مو ورته هېڅ شی هم ورته نه دی کړی. دې ګردو شفاخانې ته تلې وه مفته معایناتو ویې کړل ورته ویل چې ګردې دې سپینې شوي هم دي وړکې شوي هم دي. اوس مونږ دونه نه شو نه هم د موقع برابره کړي چې دې ته یو دانه د وینې دغه یې ورکړې وه پرچه چې وینه دې معاینه کړه مونږ نه ده وړې ډاکټر ته اوس بیخي هغه چې یا به 200 روپۍ وینه معاینه کېږي یا به څو کېږي. او ده څه ویلی نه ده چې دا علاج یې په څو کېږي؟ نه هغسې یې نه دي ویلي خو چې اوس مونږ دغونه پیسې برابرې کړو چې دا ویسو دا وینې پرچې مونږ ته راکړي چې دغه وینه معاینه مونږ ویسو مونږ ته به وویل چې 100 روپۍ دوا شوه مفته معایناتو هغه یې وکړو نور داسې ورته تشویش کړي پلان نه لرو چې بې موره نه شو. مور ته مرته شوه. او ښه خورکې ته څه ویل غواړې؟ زه ویل دا غواړم چې همدا زمونږ خو حال هم درته معلوم شو خور مې خبرې هم وکړې که نه چې زما مور ده اوس چې مور مې نه اوسي لکه ټول مې موږ په مور ژوندي یاستو پلار مې نشته دی واړه د پلار نه پاتې شوي یو زړه کې د ټولو سودا همدا ده چې مور نه هم دغه نه شو مور مې هم دا نوره خرابېدو ده پښې هم کار پرېښی دی او ډېره مریضه ده کور کې اقتصادي مشکل هم زموږ ډېر زیات دی
ځکه یو ورور مې دی هغه چې کار وکړي نو څه شی به وکړي مشر ما غټ دی هغه خپله مریض دی یو ورځ کار وکړي بس 2-3 ورځې به یې مریض اوسي یو ورځ چې کار وکړي 2-3 ورځې مریض اوسي بس ټولې پیسې به یې په هماغې لاړې شي داسې سم کار هم نشي کولی او دا وړوکی ورور مې دی دا دولتي مکتب ته ځي بس دا اوس کورس ته اړتیا لري چې یو شخصي کورس ووایي که نه چې یوازې په مکتب نه کېږي چې کوم بل کورس ته لاړ شي یا کوم بل ځای ته لاړ شي دا ووایي زه خپله املا انشا مې زده ده انګلیش مې څه ناڅه زده دی خو نور مې کورس پرېښودو په نیمایي کې او شپږم صنف پورې مې وویلې اووم ته چې لاړم مکتبونه بند شو مکتب سره نږدې زموږ کورس و هغه پیسې جګ شو میاشتې 500 روپۍ زما نه غوښتلې هغه مې اوس پرېښودلو شپږمه میاشت کې مې پرېښودلو ځکه د پیس د وجې نه که نه کتابونه او دا ډېر پیسې راتللې بیا مې پرېښودلو او اوس مې کورس هم په نیمایي کې پاتې دی بس د هغه شي هیله مې دا ده چې زه آینده کې یو څه ترلاسه کړم مثلا چې آینده کې یو څه رانه جوړ شي کله چې کور کې پاتې شوې نو زړه د اوبه نه شو چې ټول جنکې ځي او ستا وسه نه رسېږي چې ته ولاړ شې ولې نه ډېر مې زړه اوبه شو زما د څنګه ګاونډیان زموږ د دوی سره دا جنکیانې فارغ شوې هغه د فراغت په ورځ بس ډېره خفه شوم چې که زه وی زه به مدارۍ اوس فارغه شوې وی هغوی اسناد هم ترلاسه کړل هغه دی خپلې هیلې دغه کړې بس د هغې ته لاړل اوس بعض ځایونو کې بعض استازي واخیستې ده نو زما پاتې شو د همدې لپاره انشاءالله ستاسو به شیخه تاسو څه هیله لرئ د خپل هېوادوالو څخه څه غوښتنه مو ده غوښتنه مو دا ده که څه وس کېږي مثلا زموږ مشکلات دفع کړي او دوی ته به الله اجر ورکړي همدا غوښتنه لرو چې زموږ دا اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي ډېر بیخي بې حده مور مې ډېره زیاته ناروغه ده او کور کې نور یو بله خور مې د هغه تنفسي تکلیف لري هغې بس سارم چې راجیګه شوه د شپې ډېره خرابه شوې وه ماشوم دی نه غټه خور مې ده هغه چې سار راجیګه شوله همداسې سترګې سرې سرې ما ورته ویل ولې ویلې بېګا مې به ډېر ساه یې بندېده ساه یې بندېدل همداسې یو جیګ داسې غټ بالښت دي په هغې څملي بس څه به وکړو ډېره خرابه باندې خورې ته څه ویل غواړې بس زه دغه ویل غواړم د هېوادوالو نه چې دغه مور مې دغه مې درته وویلي چې دغې مور تداوي مې مونږ وکړو که مور مې نه وي مونږ دغه غټې جنکیان یو مونږ به څنګه شو مونږ به بیخي په سپین میدان پاتې شو دغه مور مې ډېره مریضه ده که د دغې مونږ سره کومک وکړي مونږ د دغې دوا وکړو ګردې به سپینې شوي هم دي او وړکۍ شوي هم دي ډېر مې مور ته نو ډاکټران نه وایي څومره خرچه راځي پرې ډاکټران مون هم دا وړي ما ورته ونه وي چې دغه مفته معاینات وویې کړه چې ورته یو دانه د وینې پرچه ورکړي مونږ سره پیسې نه وي چا اوس چې مونږ سره پیسې پیدا شي چې مور مې ویسو مونږ به پوه شو چې دغونه دوا کېږي او یو وارې مخکې هم ګردی وړکۍ شوې وه بیا یو دانه خپلوان هم هغو ورته عملیات وکړي یو دانه ستنه یې ورته وکړه بیا د دې ګرده وچه شوې وه وړکۍ شوې نه وه بیا ګرده چې وه هغې ستنې سره تازه شوه نو هغه بیا په څو شو هغه ستنه چې تاسو هغه ستنه په 50,000 روپۍ شوې وه خو بیا عملیات چې وکړې ټول یې کوم 40,000 روپۍ پرې لاړې شوي دا د 2-3 کاله مخکې خو نور مې موره بیا ښه شوه روغه جوړه شوه اوس چې دغه خبر بیا الله مهربان دی انشاءالله مرسته به وشي نو تاسو خپله ولیده چې دغه خورکې خبرې څنګه وې یعنې مور یې اوس کور کې نشته هغه چېرته تللی او دغه خورکې چې دی خیاطي کې او دا بیچاره چې دی مکتب کې و یعنې اقتصادي مشکلات له امله د دې مکتب نیمه پاتې شو او هغه خورکې چې دی هغه خیاطي کې نو تاسو خپله فکر وکړئ دې وخت کې څوک جامې دومره ګنډي په هغه 100-200 به دوی به څه واخلي خو ګورئ قیمتي ډېر دی وړه غوړي څومره قیمت دي او بیا پلار یې هم نشته یو مور یې هغه هم ناروغه ده د هغې د علاج پیسې هم نشته او خور یې نفس کوتاهي لري نو هیله کوم دې ډېر زیات مجبوره کورنۍ دي او ستاسو مرستې ته اړتیا لري باید د دغې لاسنیوی وکړي نو که چېرې غواړئ د دغې خوراکي میاشتني فیس غاړه واخلې نو کولی شي چې دغې کورني مسؤلیت په غاړه واخلې ځکه چې دوی ډېر زیات مجبوره دي نو که چېرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 940 283 د لیدو څخه مننه